ول چای څښو، چای مو نه دي څښلې. دا ګوره د هونډا 125 سي 2024 ماډل. د شیدو چای دی، دا څه شی روان کړی دی والله. لاندې په دې کې کشمش چهارمغز هم شته. دا دی لمر ته سیده مقصد داسې شی یم نه. اوس به زه تاسو ته هونډا ته وګورئ دا څنګه ښایسته چا دیوالې دې خوا ته دی دروازه ده وینې، دې خوا ته هم ښایسته کور جوړ. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او سهار مو په خیر. نو سهار وختي دی، ما او ډاکټر صاحب راوتلي یو، نو غواړو چې د سهار ناشته هم یو ځای وکړو او د ولاګ مقصد مو دا دی، دا ډاکټر صاحب موسیقل راوستلی دی هونډا 125 سي سي 2024 ماډل موسیقل دی. نو نن موږ غواړو د خیر سره چې ولاړ شو د باندې یو ځای چای هم وڅښو او تاسو د دې هونډا 2024 ماډل ریویو هم درکړو او ویم چلوو. نو تاسو راځئ یو ځای ځو کښېنو ناشته هم کوو او د هونډا موسیقل ولاګ هم درته جوړوم. نو تعقیب وکړئ. اول به ځان یو ځای ته ورسو، بیا انشاءالله د موسیقله ټور در کوم، یې سم یې در باندې وینې. اوس بیا زه چالان کړم، سهار وختي دی چالان بیا کوم چالانېږي مګر ډېر وخت موسیقل نه دی چلولی. دې ټوله ډبه لنډل یې جوړ پورته یخ یا لاندې دننه دا دا ده دا دې د خیره سره راورسېدو. ډاکټر صاحب راته وایي چې شاورو مال خړ پټو دی، زما هغه باور کړو دا زما پټو دی او پاته سو. دا د موټرسایکل مې ودروه یا نو د خیره سره دا جامه ده. اول دغه څه کوو، اول چای څښو، چای مو نه دي څښلې. دا ګوره د نومینې غټه دروازه، غټ چوکه. نو بیا وروسته د خیر سره نور شاټونه هم درته نیسم او د موټرسایکل ریویو هم در کوم. راځه ډاکټر صاحب کښېنه، څونه غټ دی اوار کوي ها. بسم الله الرحمن الرحیم. دا لمر څیکي ته بیا د سهار چای بیخي خوند کوي. دا زموږ توی سهار څه شم درته راوړي دي ډاکټر صاحب. دا دې وکړي چې ستا د خوښې وړ وګرځېږي. د دې شي سر وخلاص کړم، په دې کې چیش دي. واه څنګه شیان مې درته راوړي دي ډاکټر صاحب. لاندې په دې کې کشمش چهارمغز هم شته. پر دغه یې تو نه کړې ډاکټر صاحب، پر پټو کوشش وکړه چې څاڅکی پر ونه کړې. بس نو دلته ډېر ښایسته لمر دی، یا یو څه یخ هم پر موسیقله وسو خو خیر. هو زه خپله ونې دا ډېر وخت په موسیقله نه وم سپر سوی، بیخي مې سترګې وشانو اوښکې وکړې ډاکټر صاحب. مخ مې سپین سو. زه دا فکر کوم که زما مخ دی سپین یا سم ښه. نو بس د خیره سره دا دې وینې ډاکټر صاحب. په چوپه لاس ښایسته لمر څیکی دی، کندهار ښار دی. نو ما او ډاکټر صاحب د خیر سره چای وڅښو، بیا ستاسو سره نو آس هم را روان ده. څه شي را روان؟ آس او راوړه د شهر ځینې ونیسمه د آس څخه.
ته خوان وګور ډاکټر صاحب دا دی درته ایښی مې دي یا نه راسه تېرېږي دا دی اس مې در باندې ولیدی ډاکټر صاحب ستا د اوښ منظره دې په یاد ده اس ښه شی دی داسې ښه خوند کوي کړپی دی اس کمه دی خو موږ اس نه لرو دې خوا ته دا وریجو ریړۍ هم ولاړه د وریجې هم خرڅېږي دا بیا دې وینې د شیدو چای دی دا څه شی روان کړی دی والله غټ ترموز یې پر رسم کړی دی نو ما او ډاکټر صاحب تقریبا پر 10 بجې راغلي وو دا تقریبا اوس 12 بجې د 5 بالا بیخي ډېر وخت کښېنستو داسې خوند مو د دې لمر څخه اخیستی دی شیدې کشمش ټوله شیان مو وخوړل ماشاءالله ښایسته موسم دی یا دا پهلوان دلته باسکل چلوي او هره پله بریک هم ورنیسي ډاکټر صاحب دا دی هوا حقیقت هم خیر سره اوس به زه تاسو ته هونډا در معرفي کړم تاسو راځئ یو ځای زه بېغمه ځای ته ولاړ شم هونډا 125 سي 2024 ماډل او په دې کې ځینې کسان وایي چې سریال یې مهم دی ډاکټر صاحب سریال یې چیرې دی نه در معلومېږي نو دې خوا ته دا غټه جامه ده ماشاءالله کار یې ډېر سوی دی او دې خوا ته به ما د موټرسایکل زه په تاسو ووینم دا خو نو ډاکټر صاحب ستا د ورور دی اصلي اوه دا د ډاکټر صاحب د ورور دی اوس ډاکټر صاحب ځین راوستلی دی او یو څو ورځې بیا زه دلې وګرځوم دغه یې ټاپه ده 24 ټاپه نو زه غواړم چې اوس ټرایي ورکړم دلته یو ځای سریال یي ډاکټر صاحب پر ماشین یې که چیرې یي ولاکه نه را معلومېږي نو دا بس ګوره نوي نوي نمرې دي ته وګورې دا څنګه ښایسته چار دیوالې و د دې خوا ته دی کور و کارونه شروع دي نو ښه ښایسته ساحه ده دغه هم دا ګوره غاټه دروازه ده وینې نو دې خوا ته هم ښایسته کور جوړ کړی دی نو بس دا خو نو د مسجد ډېر ډېر کارونه یې خلاص شوي دي دا دی مطلب احتیاط کوه چې بیا د چینایي شفاخانې ته وړی نه سو ټرایي کې مې وغورځوي دا کشک سلپکي وایي ډاکټر صاحب کسي وایي دا سړی خوږوي وه یا دا سړی در ځمکې ولي دا موږ که زغله و نه د ځغاستې والا خو داسې ده چې احتیاطي وکړي بیا څوک خوږوي نو ضرور نه ده چې سړی څونه احتیاط وکړي هغونه ښه خبره موږ لپاره سیونټۍ صحیح ده आवाज خلق پایه هم ورته کوي ښه
دا تر اوسرېږي نه ریاض پکې نه وي. بیا زه خو بې احتیاطي نه کوم، ډېر کراره یې چلوم ځکه چې بیا موسیقل غورځولی دا ډېر بد خوند کوي. خلک دې راپورته کړي نه د روپۍ ښایسته ځوان یې وغورځوئ. هېڅ ضرور نه ده چې یو ځای ته په 5 دقیقې رسېږي، په 8 دقیقې دې ورسېږي په صحتمندي باندې. نو دا به تقریبا اوس په څو یې دی قیامت ډاکټر صاحب؟ الله کره معلوم وي. تقریبا په 80,000 په 80,000 افغانۍ دی شاوخوا. هونډا موسیقلر یې ویو، نو ستاسو د برکته دا د امام هونډا چلول تازه کښېن ډاکټر صاحب. داسې به ولاړ شو ډاکټر صاحب، سوکا ښه داسې به ولاړ شو. صحیح. خدای چې اواز سم رانیسي دا کورونه به هم در باندې ووینم. دا نو ښه بختور خلک دي، ښایسته غټې جامې ته هم نږدې دي او دا بیا ماشاءالله ډېرې ښایسته نمرې هم دي. سیده لمر ته سیده مقصد داسې شی یم نه. څنګه ښایسته چاردیوالي یې ولیده ډاکټر صاحب، وینې ماشاءالله څومره خوندوره چاردیوالي ده. داسې به ولاړ شو. نو دا ځایونه مو نه دي لیدلي، نو تاسو خو بیخي نه لیدلي، حتی زه هم نه یم ورباندې راغلی. دا نو هغه ما چې څلور لارې د ښکاره کړې وه نه وه سپینه، ما چې د جمعې په ورځ ډېر راشلی پر هغې باندې مخامخ ور وتلی دی دا سړک. او دا ساحه چې نو ده دا په باغ مربوط ده دا ساحه. او موسیقل دی اواز مې سم نه راځي، کېدای شي باد